خان بابا پښتون قوم د اسلام نه مخکې په کوم دین پاتې شوی دی؟ پښتون قوم د اسلام نه مخکې په کوم دین پاتې شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دومره خو تاسو خبر یې چې پښتون قوم چې دی نو دا د ادریس علیه السلام قوم دی. داغه په شریعت داغه په دستور باندې ولاړ دی پښتو، او په قومي توګه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا د الله تعالی شان دی، دا د الله تعالی قدرت دی چې دی په قومي توګه بل دین د ادریس علیه السلام نو واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې نه دی قبول کړي. که تاسو وګورئ نو د دې هغه کړوړو دغه نو تاسو ته اندازه وشي، د دې د دستور نو تاسو ته اندازه وشي. دا هغه وخت نه د ادریس علیه السلام په وینا باندې د الله تعالی په حکم باندې چې دینو هغه د نورو نه بیل شو، د کابل دغه خلکو نه او د نورو خلکو نه او لوړی ته ختلی. دا دغه هغه دغه چې را د دې د ډی ان ای چې دینو په قومي توګه د پاک وساتل شي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې چې دینو دا یو قسم له یو صفا او ساتل شو، بلکې کمال حد پورې دا ځکه خو چې دینو په اسلام او پښتو کې که تاسو وګورئ مونږ هم بارها ویلي دي، خلک هم په دې باندې کانې دي چې په اسلام چې دی نو هغه فطرتي دین دی، نو پښتو فطرتي قانون دی، دستور دی. او وجوهات دا دي چې دا هم د نیخ په نیغه د ادریس علیه السلام نه چې دی نو تر دې دمه پورې چې دی هغه صفا راغلي دي. بیا سوال به دام را پیدا کیږي چې دلته کې چونکې دا د سټوپاز دي وغیرہ وغیرہ داسې نور داسې دغه دي مندرونه دي یا د نور د دې اور پرستو دغه دي، نو هغه خو تاسو به کتلی وي چې چونکې دغه باچاهین هم تیری شوي دي او احاسیرس ګوره څومره دغه د دې اور پرستو دغه پارسیان چې وته وي هغه دغه ډیر زیات دغه تیر شوی دی. بیا که تاسو وګورئ نو د بدھ مت له اشوک دی ګریټ چې ورته وایي کنه اشوکا هغه ډیر کار کړی دی. هغه چې دی نو شونکر اول پسوانی کې هغه راغلی او دی خو طرف ته د دغه نه را تښتېدلی او بیا رستم چې دی نو کله دی لاړو بیا به دغه شو باچا شو څه ډېر هغه د ظلمونو هم ډېر دغه دي، خو بیا رستو هغه بدھ مت ته لاړو او بدھ مت لپاره ډېر کارونه کړي دغه کړي. دا دونه چې څومره تاسو وینئ دا د اشوکا دا چونکې هغه سره پیسه هم ډېره وه دغه هم ډېره وه او بیا رستو هغه یو دغه شو د بدھ مت یو پیروکار شو دغه شو. نو دا هر څه چې دی ګورئ نن سبا که تاسو وګورئ په دې صدر کې عیسایانو چرچونه دي، نو تاسو به سبا لکه چېرته دا نور هر څه وران شي، څو قاصب راشي دغه راشي دا هر څه وران کړي او هغه دغه پاتې شي، نو تاسو به څه وایئ چې دلته کې ټول خلک عیسایانو د دې د کړو نه ګوره کلم چې تاسو په یو قوم ژبه یو دغه باندې ریسرچ کوئ لټون کوئ نو د هغه کړوړه به ګورئ، د هغه د ډي ان اے هغه اثرات د هغه هر څه به ګورئ، د هغه دود دستور به ګورئ، د هر څه چې تاسو راټولوئ نو تاسو ته بیا اندازه کېږي چې څه دي. نو دا خبره بالکل صفا ده چې یاره دا د ادریس علیه السلام قوم دی، د ادریس علیه السلام په دستور پښتو باندې ولاړ دی تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په قومي توګه د هیڅ قسمه بل دین بل دغه نه دی قبول کړی. الله مو خاطر لره.